بیا هم ښه راغلاست. ښاغلی ځدران، دلته تر ډیره کله چې په افغانستان کې یا د افغانستان معاصر تاریخ سړی ولولي د احمدشاه بابا راوروسته کله چې دغه کې د انګلیسانو موخه شوه افغانستان ته او هغه اهداف چې دوی په سیمه کې درلودل بیا د روسانو سره د ټکر سبب شول او افغانستان تر ډیره خپله جغرافیه له لاسه ورکړه. ورو ورو هغسې متزلزله سیاستمداران یا هغسې حکومتونه چې تر ډیره د افغانانو په وینه ولاړ وو او افغانان یې پرمختګ ته پرې نه ښودل، داسې لاسپوڅي حکومتونه ورو ورو رامنځته شول چې تر ډیره د بهرنیو د لوبو ښکار وو او بهرنیو پکې خپل اهداف او موخې لټولې. د انګلستان او د روسیې یادونه مه کړه. د بهرنیو اوس دلته دغه د افغانستان جګړو یا د وروستي لسیزې یا د وروستۍ سلیزې په موده کې چې کومې جګړې رامنځته شوي دي، واقعا دوی کې خپله افغانانو دغه ستونزه رامنځته کړې که بهرنیان د دې لامل شوي چې ستونزې جوړې کړي؟ همدا اوس هم موږ وینو لکه د امریکا راوروسته چې دغه دوه طرفه طالبان او ملي اردو یا ملي پوځ یا حکومتي ځواکونه جګړه کوي او بیا په اوربند کې مو ولیدل چې هم دوی یو بل ته خوشحاله وو او حتی بعضې ویلې چې حکومتي منصوبینو دا ویل چې موږ نور نه غواړو چې زموږ علما ووژل شي. څه فکر کوئ چې بهرنیانو دا ستونزه جوړه کړې ده که خپله افغانانو؟ دا ستونزه د ما په عقیده په 100% بهرنیان جوړه کړې ده. تا مخکې یوه اشاره وکړه د احمدشاه بابا ته. اصلي دا ستونزه د دې ځای نه راپورته شوې ده چې د ډورین مسله ده. د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې چې په دې په پنډۍ کې کېناست د وایسرا سره کوم پروتوکول چې لاسلیک شو داسې نه دی لاسلیک شوی چې د ډورین دی. داسې لاسلیک شوی زه ژوندی قبله یم، ژوندی سند یم چې ته به ما ته 100 کاله د دې محصول و چاړیک راکوې. پاس د 100 کلونه به زه تا خپله خاوره سپارم. د انګلیس سره لاسلیک شوی. زه پاکستان نه پېژنم څوک دی. ما سره جهان کومک کوي انګلیس راولي سولې مې سره راته کېدی نه وي چې ټول ټپګان یې ازل کړي ما خاورول نه پرېږدي. ولې دې ما سره ظلم کوي؟ دا جهانیان دي. په 100% دا ظلم جهانیان کوي. یعنې نړیوال نه غواړي چې په هېواد کې سوله راشي؟ بله دا انګلیس نه غواړي. که غوښته یې نو ولې د پاکستان چې نن د مستعمره دی اسیر دی ولې پاکستان ته نه وایي د خاوره ورکړه؟ مسله د دې ځای نه پیدا شوې ده. خو چې خاوره څوک وغواړي ورکړي؟ خاوره غوښتې ده. که نه وای غوښتي تا ته بهتره معلومه ده په دې 100 کاله کې بیا چې ما مسؤل چړیاک اخذ په دا ټول د جهاد کې دا شهر باندې بند کړی دی. ظاهر خان به فیصله کړې وه، داود خان به کړې وه، ترقي به کړې وه، امین به کړې وای، نجیب به کړې وای، کرمل به کړې وای، رباني به کړې وای، طالبانو به کړې وای، کرزي به کړې وای. لیکن نشي کولی. ولې نه پرېږدي ته؟ یګانه علت یې دغه دی چې تاسو فکر وکئ دا د ما په خاوره کې راځي په ما باندې بمبار کوي، په توپ مې ډزوي، په راکټ مې ولي. خلاصه پرده به پورته کړو، بې سرپوشه خبره به شروع کړو. نه طالب د ما دښمن دی نه د طالب. صلح ته زه لبیک وایم. دغه تا چې مخکې جناب استاد نه پوښتنه کړې د ما نه چې د هلمند نه کاروان روان شوی. دا کاروان معمولي کاروان نه دی. پرون تاسو ولیدو چې په پکتیکا کې د ارګون په لوی ولسوالۍ کې زما ابوي ټاټوبی دی په زرهاوو مخلوق صحنې ته راووتم. په پکتیا کې دا یو زون دی ترتیب ونیو شو چې باید پکتیا د صلح کور وګرځي. جلال آباد کې چې بل زوم دی تا ولیدو چې د پاکستان د ما مهاجر وروڼه پیاده راغله. دا یو عظیم حرکت دی. دا یو ډېر عظیم حرکت دی. دا بیرته نشي ګرځېدی، ناممکن دی. لاسته راوړنې به افغانان هرومرو به افغانان لاسته راوړنه لري. ولیکن یو پیشنهاد لرم اقای اشرف غني ته چې دا د یو ټکي ته متوجه شي. مهم ټکی دا دی د ډېر ښه کار په دې ځای کې وکړه، ولیکن اوس د یو کار وکړي. هغه مشران هغه سران د قام دی چې وکیل دی ابوي مشران وو، وکیل دی د خاوره بچیان دي، یغه نه د مشوره واخلي چې په کومه لار لاړ شو. که چیرې د بعض واړه هلکان د ده سره دي د بیا خطا سیر خطا کېږي. هغه مشران د مشوره واخلي، د تاجک نه دي واخلي، د ازران نه دي واخلي، پښتون نه دي واخلي، د ازبک نه دي واخلي، د تاتار نه دي واخلي، چې کوم وکیل افغانان دي د خاوره بچیان دي په د خاورې زړه بدېږي. ده ته به داسې مشوره ورسېږي چې دا صلح به بیخي ګرنټي شي. یوه. دوهم زه اوس د دې د ستا د میز نه غږ کوم په امریکا او په ملل متحد او جهانیانو
وپنځه اول قدرت وو. اپیل کوم، سوال کوم، خواهش کوم، موږ ماشومان نه یو، درنده نه یو چې واښه خورو، حیوانات نه یو، انسانان یو، عقل لرو، شعور لرو، علم لرو، په ټولو پوهېږو. که رښتیا د موږ سره کومک کوئ، تاسو ته اصلي ځای معلوم دی چې د اور د کوم ځای نه لګېدلی. دا اور د هغه ځای نه ولګېده چې د کابل په هوټل کې د سفیر د امریکا د ترکي په وخت کې مړ شو او ترکي ټلیفون ته جواب نه ورکړ. وروسته یې شغلایان راوړو په هوټل کې ورسره واچو، دا موږ نفر پې مړه کړه. دا د دبس د وجود نه راوتلی. دبس څوک و؟ دبس هغه نفر و د امریکې سفیر و چې په چیلي کې کودتا په 6 ساعته کې ناکامه کړه. دلته د دې کودتا ناکامه ده چې دا شی وشو، نو امریکایانو په سر باندې منګولې ولګولې. انګلیس ورته ووې چې دې غږ زه درته اخلم، ما ته د کال 600 میلیونه هغه راکوه، بوج راکوه. وایي څنګه پاکستان ته ځای ورکړه. ورا ټول مرض په انګلیس په پاکستان کې دی. باید امریکا، روس، فرانسه، چین، هند، کوم اول قدرتونه چې دي باید فشار په انګلیس او پاکستان راوړي. یو څه چې ښاغلی ځدران، تاسو پاکستان ته اشاره وکړه، واقعا تر ډېره په سیاسي بحثونو کې او افغان سیاستمداران هم همدا وایي چې او په همدې آن دي چې پاکستان د افغانستان په ستونزو کې لومړی ګام پورته کوي او لومړي ګامونه یې پورته کړي او ورپسې نور ګامونه هم اخلي. واقعا کله چې د کرزي حکومت هغې نه نور حکومتونه او بیا راوروسته د ښاغلي اشرف غني حکومت کې موږ ګورو د پاکستان سره موږ او ستاسې سیاسي تګ راتګ ډېر شوی. کله رئیس جمهور ځي، کله د امنیت شورا مشر ځي او کله هغوی راځي. په میاشت کې حتی داسې شوي دي چې 2 ځلې ناستې وشي. واقعا دغه ناستې ولاړې او په استخباراتي مسایلو کې دوی شریکول د څه معنا ورکوي؟ بخښنه غواړم، دا د موږ په ضرر دی. کرزی په خپله دوره کې 6 ځلې لاړو. پاکستان داسې دی لکه ګیدړه، د ګیدړه مخ یو طرف وي، لکۍ بله خوا وي، لم بله خوا غورځوي. فقط د موږ د دولت، د موږ د حکومت فکر بدلوي. دا منافق دی، فریبکار دی. ما 20 کاله پاکستان کې د جهاد په وخت کې تېر کړي، مشر د قوم. زه په خپله ضیاء الحق سره کېناستم، ده ما ته ویل چې ته حزب اعلان کړه چې تا ته موږ 70,000 میله ساله 2 میلیونه کلدارې درکو. ما بخښنه غواړم، دا حزبونه چې دي زه غواړم دا منحل شي، یو حزب پاتې شي چې افغانستان آزاد شي. حزب اسلامي مجرم نه و، نه کافر و. ګلبدین به نه پوهېږي، نه ګلبدین دی، رباني نه دی، افایندي. وایي موږ نه غواړو چې افغانستان دا زر خلاص شي. ما مننه. وروسته د هغه نه ما 2 ورونه ترور شو. وروسته د هغه نه ما تخمینا 20 ځله زه سیاسي بندي شوی یم. ډېره مننه ښاغلی ځدران. واقعیت سره بیا به راوګرځو، په دې به یو څه نور هم بحث وکړو. ښاغلی اکسیر، د پاکستان رول او د ځای کې بیا د ولسي یا د وروستیو د سولیزه حرکتونو هغه د پرلت خیمې وښل چې دوی ویلي دي چې موږ دلته د ملګرو ملتونو د نمایندګۍ تر مخ د پرلت خیمه یې وښلې. بیا به وروسته څو سفارتخانې چې دوی د ایران او پاکستان او امریکا او انګلستان او داسې نورو هیوادونو سفارتونه مخته به هم دوی د پرلت خیمې وښي او له دوی څخه به غواړي چې د افغانستان جګړه نور حل کړي. واقعا د سیمې د هیوادونو او په تیره بیا د امریکا او انګلستان چې ښاغلي ځدران هم یادونه وکړه چې د افغانستان د ستونزو په جوړولو کې دومره لوی لاس لري، څومره به واقعیت وشي کولی چې د افغانستان د سولې په راوړو کې دوی صادقانه ګامونه پورته کړي؟ آیا وبه یې کي؟ دکې شک نشته چې د افغانستان سیمې هیوادونه د سولې په راوستلو کې مثبت رول هم لوبولی سي او منفي رول، ځکه تاثیرګذاره. ایران، پاکستان، امریکا، برطانیه او د سیمې نور هیوادونه چې تاسې وینئ دا د افغانستان په سولې راوړلو کې رول لري. که چېرته دوی واقعي توګه افغانانو سره چې نن د افغانستان یوازینۍ هیله سوله ده او له جنګ څخه خسته سوي دي مثبت ګامونه پورته کړي، زه متیقن یم چې سوله ناشونې نه ده، سوله به ډېر ژر راسي. خو د سولې دپاره یو میکانیزم ته ضرورت شته، د سولې دپاره یو علمي پلان ته ضرورت شته. ښاغلی اکسیر، واقعا دغه هیوادونه چې مونږ یادونه وکړه دوی په دې قانع شوي دي چې دې خاوره کې یا په دې سیمه کې نور سوله راشي او سوله د دوی په ګټه ده؟ د وخت دوی قانع کولو ته اړتیا ده. واضح ده چې هم دوی قانع شي، هم د وخت و زمان تقاضا ده. کم ښکیل اړخونه چې دي نن دواړه دې ته آماده دي، د دوی ذهنیتونه آماده شوي چې باید سولې ته ژمن سي، سولې ته ژمنتیا وښي، سولې ته دوی
مثبت او ګرین چراغونه ښکاره کړي یو بل ته او دا یې په 3 ورځني اوربند کې طالبانو همدارنګه د ملي وحدت حکومت چارواکو نظامي خلکو په ګډه سره لمونځونه وکړه، ګډ شعارونه یې ورکړه او سولې ته ژمنتیا وښودله او خپل هغه یوازینی دښمن یا هغه هیوادونه چې د سولې په پروسې کې هغوی شاته پاتې و، جنګ ته هغوی لمن وهله، هغوی په ضد مشترک شعارونه ورکړه. دا د وخت او د زمان د نن تقاضا ده. هیوادونه هم باید دې ته وهڅول سي چې باید سولې پروسې سره مرسته وکړي لکه څنګه چې دوی ژمنه کړې. خصوصا ولسمشر شاوخوا چې تاسو کم کسان ویني، یو تعداد کسان چې سولې ته ژمن نه دي، ولسمشر هم د سولې دپاره باید ښه پلان طرحه کړي. هغه ننګونې چې د ده په حکومت کې دي د سولې عالي شورا نیولې، ته هغه سیاسي بهیرونه او سیاسي ګوندونه چې د سولې نه راوستلو کې دوی خپله ګټه خوندیتوب په جنګ کې ویني، یعنی د سولې نه هم غواړي دوی باج واخلي، د سولې په راوستو کې هم دوی غواړي خپل هغه مغرضانه حرکتونه خپل ولري او خپلې ګټې ترلاسه کړي. راځو د ملي شورا د ولسي جرګې څرګندونو ته چې دوی غږ وکړ چې باید د سولې پروسه باید شفافه وي. تاسو وینئ ملي شورا د حکومت په چارو کې د یو ناظر په توګه او ارزونکي په توګه خپلې دندې ترسره کوي. همیشه ستونزې یو اندازه ستونزې موږ د ولسي جرګې نه لرو چې زموږ ملي منافعو ته زموږ هغه منافع چې هیواد یې غواړي، ولس یې غواړي، خلک یې غواړي او د ولس دپاره د خیر یو مثبت ګام وي، دوی ستونزو سره مخامخ کړي. دوی همیشه ژبنیزو تعصباتو ته لمن وهلی، دوی همیشه قومي مسایلو ته لمن وهلی ده. با وجود دغه موږ نه وایو چې دوی د قومونو توکمونو حقوق مد نظر ونیسي، البته هغه شیرازه د وحدت ملي باید دوی په پام کې ونیسي. ښاغلی اکسیر، په ډېرو هیوادونو کې ډېر اقوام پراته دي، لکه مثلا اوس امریکا یادولی شو، تقریبا ډېر وګړي د هر هیوادو یا د هر قارې نه تللي دي، ځای کې سکونت اختیار کړی و، ځای کې مثلا دی امریکایي په توګه پیژندل کیږي او داسې نه چې څوک چینایي ژبه اوسیږي یا هغه خپل حق وغواړي چې زه چینایي ژبه یم، ما ترې باید دا حقونه راکړل شي. ټول د امریکایي تر نامه لاندې یو رنګ حقونه اخلي. دلته تاسو د پارلمان یادونه وکړه، واقعا پارلمان کې د سمتي او ژبنیزو ستونزو ته چې هغه ستونزې هم نه وي او یو حل لار وي، دوی ورنه ستونزه جوړوي او بیا د سولې دا وروستی حرکت چې موږ تاسې په اختر کې ولیده چې اوربند و هغوی کې هم د مغرضو کړیو د هغې پر ضد ګامونه راپورته کړل او شعارونه بېلابېل ورکول. واقعا موږ څومره اړتیا لرو چې خپله اول هغه سیاسیون چې د حکومت په بدنه کې دوی شتون لري او د حکومت څخه دوی معاشونه اخلي او د حکومت د موټر څخه استفادې کوي او هغه څه چې دوی ته حکومت په واک کې ورکړي د هغوی څخه بیا خپله د ملت پر ضد دوی استفاده کوي. واقعا د طالبانو سره سوله ډېره مهمه ده که له دغه کاڼیو څخه چې د حکومت په بدنه کې د ملت د ویجاړۍ لپاره کار کوي؟ دواړه دوی د ملت د ویجاړۍ لپاره کار کړی او د دوی دواړو دپاره باید کوټلي ګامونه پورته سي، د دوی دپاره ښه پلانونه باید جوړ سي. راځو د ولسي جرګې هغه ننګونې چې دوی خلق کوي د سولې په هکله باندې دوی باید خپل ملي منافع وپېژني. د کې هېڅ شک نشته چې دوی د یو ناظر په توګه د حکومت په اعمالو او چارو باندې باید ناظر وي، خو هغه موارد دا د الله تعالی امر ده، سوله د الله تعالی امر ده. د الله تعالی له امر نه سرغړونه تاسو پوهېږئ چې هم لویه ګناه ده او ملي منافع زموږ نن غواړي، ملي خلک زموږ نن غواړي، ملي چارواکي زموږ نن غواړي. هغه خلک چې د افغانستان ملي منافعو ته ژمن دي، غواړي افغانستان د دغه تنشونو نه، د دغه ننګونو څخه لرې پاتې شي او یو سپېڅلی افغانستان راتلونکي نسل ته په میراث باندې پرېږدي، هغه خلک نن غواړي. نن د ولسي چارواکي ولسي جرګې غړي باید هم په دې باندې پوه سي چې سوله د الله تعالی امر ده او د هېوادوالو غوښتنه ده. په دې به وغږېږو چې در کومو شرایطو لاندې باید افغانستان کې سوله وشي او څه قرباني شي او څه باید قرباني کړو، په دې به وغږېږو. ښاغلی اکسیر، درنو لیدونکو لنډه دمه اخلو.